او چې زه خو افغانستان ته لاړ سم اول لوګر ته ورځم اول لوګر ته ځم د ښاغلي بوبین دروازې مخ ته درېږم چې راځه چې به تا سره لږ ګپ شپ لرو. اول یې ورته غویان حلالومه، غوښې ورته ټول خیرات کومه، ټول خیرات کومه. دا به راته داسې ګوري بل شی خو ته په همدې غویانو ځورېږې، نور په چي خو ته نه ځورېږې. تا غویان ټول حلالومه او غوښې ولته په لوګر کې په ټوله ولسوالیو کې هلته خیراتوم. نور وپې غږېږو ځکه دا ولس باید په دې خبرو باندې خپل سر خلاص کړي. یو ورځ یو چا څو وخته وړاندې یو چا راته په یو بحث کې ویلي آیا امریکا بیا افغانستان ته ځي؟ آیا دا امکان شته چې امریکا بیا داسې یو پرېکړه وکړي او افغانستان ته دې ولاړ شي؟ مالې نه. وایي نو ته څنګه دا خبره کوې چې طالبان له دې ځایه ځي؟ مالې خو تګوالا دي، خو امریکا نه ځي افغانستان ته. نو چا وایي امریکا هم نه ځي افغانستان ته، روسیه هم نه ځي افغانستان ته، چین هم نه ځي افغانستان ته، هېڅ یو خارجي هېواد هم افغانستان ته نه ځي. خو نو طالب څنګه له دې خاورې ځي؟ نو ما ورته ویلې مالې راځه زه به درته یو څو خبرې وکړم. زما د تیر جمهوریت ځینې قطعات داسې دي چې هغو په جنګ کې په یو بل لیول باندې هغوی ټرین سوي وو، له هغوی مهارتونه درلودل. تاسو د KPF سرتیري پوهېږي چېرته اوسېږي؟ هغه ټول په امریکا کې دي. تاسو د 01 02 03 قطعات د دونه خبرې دوی چېرته دي؟ ټول په امریکا کې دي. تیر ځل امریکایي سره ټوپک په لاسو وروره ډرون سره او د هلیکوپټرو سره راغی افغانستان ته. دا ځل همدغه ځوانان درته راځي خپله او دا موقع به ته ور برابر کړې ده، ځکه مکتب دې من کړی، پوهنتون دې من کړی ده، بدماشي دې شروع کړې ده. همدغه د KPF همدغه د 01 02 03 ځوانان به بیا هلته په کابل کې درښکته کېږي، په دې باګرام کې به درته ښکته کېږي. او بیا په دې کې د امریکا تاوان چې شی ده؟ هیڅ. ځکه دا د افغانستان خلک دي، خپل وطن ته ځي او هلته به دا د ازادۍ او د خپلواکۍ جګړه به کوي. او دغه خلکو ته به وسله څوک ورکوي؟ دوی ته به مهمات څوک ورکوي؟ امریکا یې ورکوي، بل هیڅ څوک یې نه ورکوي. حتی چې کله د هغه جګړه وه د جمهوریت او د امارت ترمنځ، د جون او د جولای په میاشت کې جو بایډن د ډاکټر صاحب غني سره دا خبرې کړې وې چې موږ له دې خاورې ځو، تاسو په ځمکه کې په ګراوند کې تاسو له طالبانو سره جګړه کوئ، موږ تاسو ته پیسې هم درکو، موږ تاسو ته مهمات هم درکو، خو زموږ سرتیري به له تاسو سره په جګړه کې نه. خو ډاکټر غني دا کیسه په یوه پزي پرېښودله او جنګ یې ختم که، همداسې لاړه. نن ورځ سیم سټوري به در سره یو ځلې بیا کېږي. تیر ځل په یوه بهانه، دا ځلې په بله بهانه. او دا ځلې د افغانستان په مختلفو سیمو کې، په کندهار کې 03 قطعه و فکر کوم، په ننګرهار کې 01 او په نور ولایتونو 02 چې او KPF د په خوست کې، دا ټول د افغانستان هغه ځوانان دي چې دوی ټرین سوي، دوی روزل سوي، دوی امریکا ته راوړل سوي. او دوی که بیرته افغانستان ته راځي نو طبیعي خبره ده. او بله خبره جالبه چې هغه ورځ ټرمپ ویلی وی چې هغه ټولې وسلې او مهمات افغانستان کې چې دي هغه موږ ته راولېږئ. نو طالبان ورته ویل چې نه یې درلیږو، خلاص کیسه به جوړي او بیا به جنګي. نو بیا خو بیا جنجال ده. زما دا خبرې خو زه تاسو ته ګپ کې درته کوم، خندا کې، خو تاسو یې نه ګپ ګڼئ که نه، بیا ګورئ. یو وخت کې مثال در کوم، ورسې تاسو په یوټیوب باندې یو ځوان دی توری، هغه د بیټکوین په اړه باندې خبرې کوي. دغه بیټکوین واخلئ، $1 $2 د $3 د وایخلئ، ولا یو وخت کې داسې ډېرې پیسې وګټي. هغه ویډیو بیخي خلکو پې رشخند وهه چې دا لیوني ته ګوره، بیټکوین $1,00,000 کې دی نن. که هغه وخت کې یو چا د $10 یا د $20 10 بیټکوین اخیستی وی، نو اوس به دقیقاً په اکاونټ کې $1,000,000 و. نو زما دا خبرې تاسو ګپ ګڼئ. زه درته وایم چې مکتب خوشې کوي، پوهنتون خوشې کوي، خلکو ته ژوند ورکوي، پرېږدي چې دا خلک ووځي بازارونو ته خپله زندګي وکړي، کنه قسم په خدای جنجال درته جوړیږي. بیا به زه تاسو ته ګورم چې څنګه وه. تا غویان ټول حلالومه او غوښې ولته په لوګر کې په ټوله ولسوالیو کې هلته خیراتومه، نور در سره کار نه لره. بس تا بزنس مې چې در خراب کړم، دا ښه وهل دی، بل رقم جنګ در سره خو زه نه کوم، او مشر سړی وارم در باندې نه ځم کوی، مجبور یم چې غویان درته حلال کړم او خیرات دې کړم.
دا اوس د افغانان دا ویډیوګانې بیا ریکارډ کړي دا ورستئ بیا هغه سبا بیا ماته په قاري وایي چې او تا ولې داسې خبره کړې ده خو نه پوهېږم چې دا ځلې به مبین چېرته ځي یاره په خدای ستړي والله په بله چې ستړي د دغه خبرو زیاتې نور ستړی څومره به سړی نور وغږېږي یعنې دغه تېرې 2 میاشتو کې ما د طالبانو په اړه بیخي خبرې ونه کړلې ځکه نور څه شی سړی وایي د دوی کم کار کم عمل کمې پرېکړې باندې سړی بحث وکړي هلته د پوهنتون استادان ټول منفق کړل په څو ولایتو کې څه پې ووایم دا خبره ما د ولس ته وکړله ولس پې خبر شو یعنې څه شی هېڅ دغه بحثونه دا خبرې موږ دومره وکړلې چې زیاتې یو رقم ته د ستړیا احساس مې وکړ او دوی کاشکې د نیوکې په سترګه ورته وګوري د نیوکې په سترګه هم ورته نه ګوري بس خپل کار یې روان کړی چې څه زړه غواړي هغه کوي یو لیکلی وي امارت د جمهوریت پلار بالکل په فساد کې پلار نه حتی نیکه یې ده په جمهوریت کې فساد چې په کوم اندازه کېده د هغه ډبل اوس کېږي نو خود یې پلار ده په هغه وخت کې به چې غلا کېدله د هغه ډبل غلا کېږي خود امارت د جمهوریت پلار ده هغه وخت کې به قومندانانو یو واده درلوده یو به یې هلک ساتلی او یا به یو بل فساد ورسره کړی او ګرلفرینډ به یې ساتلی و دی د هغو خود پلاران دي یوه په ځای 4 ښځې کوي خلاص نو پلار سره قمي پلار خو ده دا خو درته موږ وایو چې جمهوریت دم پسې اړولې پخه زه خو درته دروغ نه وایم زما خبرې اورئ ښه یو ځوان به راپورته کم او بیا به د خیر سره موږ لایف کرا راټولو که نه ډېرې خبرې هم ښې نه او دا څو وخته زه مسلسل لایفونه نه وم لایفونه مې بند و ځکه چې زه هغه چې ورته وایي تللی وم ډي سي خوا دغه یو ملګری راپورته کوم بیا د هغه نه وروسته به د خیر سره لایف کرا راټولو ته ودرېږه چې دا کنیکټینګ ښایي یو لیکلي love from پاکستان مرسي ویل love from پښتونخوا مرسي love from پاکستان زه پاکستان سره بیخي د ما اړیکې نسته زه یې بیخي پېژنم نه زه خو په خپل وطن کې په کوز وطن کې د خپل د پښتنو سیمې راته معلومې دي ته د وزیرستان یې ته د سوات یې ته د بونیر یې ته د کوم ځای چې د هر ځای د هغه ځای نوم واخلوئ د دې ځای نه love from بونیر love from پېښور love from خیبر love from وزیرستان داسې ووایه love from پاکستان رنګ د پاکستان یې تا په سر موړ شي چې اوس به مې درته اعصاب خراب شي ښه یوه ښه پوښتنه وکړم په دې اخر کې یوه پوښتنه وکړم د تاسو نه زه غواړم یوه پوښتنه وکړم تاسو ځواب هم مهم ده دا څنګه مې سکرین داسې رڼاګانې کوي ښه ټول وایي هو پوښتنه وکړه بیا راته په کمنټ کې ځواب راکوئ که مجبور لایف ته پورته کړم او په لایف باندې لایف کې راسره په دې پوښتنې راسره وغږېږئ love from 400 دغسې خوند یې وکوئ love from 400 دغسې ووایه د هرې سیمې کې چې د هغه سیمې نوم ووایه love from 400 love from پېښور love from بونیر love from دا چې شی دی love from پاکستان ته خدای زه داسې جوړ یم ورسره love from پاړه چنار پرون شپه مې یو لایف کې ویلې مالې اهل تشیع چې دي دا زما ورونه دي یو دانه ملا رابسې پورته ده وایي ته کافر یې وایي ولې دوی ته ورونه وایي چې پښتون یې که نه چې هندو یې او پښتون یې او په پښتو ژبې خبرې کوي ولا چې ورور ورته وي زه مې د پښتنو سره مینه لرم له دې خبرې ګوره تېښته نه سو کولی
love from America. زه دغلته پوښتنه خو مې درته پرېښې ده، پوښتنه اوس درنه نه کومه. دغلته به یو شیخ دغه ملګری به راپورته کړم، مسید دی، دا به راپورته کړم او بیا به د خیره سره سلامونه، نیکې هیلې ښاغلی ځواک صاحب. علیکم السلام ښاغلی مسید، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، کور ودان. وبښئ تاسو قیمتي وخت مې ونیو، خو د ما دغه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. زه په کار کوم، ولا فکر مې نه کوم چې تاسو ما پورته کوئ. او یو پوښتنې درغلی یم ښاغلی ځواک صاحب، د منظور کیسه پسې ډېره ورکه شوه. نه، د منظور کیسه نه ده ورکه. ګورئ، موږ او تاسو د ولسونو خپل ستونزې او خپل مشکلات او هغه شپه ښاغلی منظور په دې اړه باندې راغی لایو او په دغه مواردو باندې خبرې وکړلې، بحثونه یې وکړل او هغه ټولې مسلې دلته میدان کې کېښودلې. ښاغلی منظور پښتین په یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولی. منظور پښتین تر څنګ د ولسونو ودرېدل پکار دی. په کوز وطن کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې په خیبر دره کې کله هغه کېده غونډه په 11 د اکتوبر باندې، یو پوښتنه کولی شي ته کمره ولګې؟ کامره زه د رستوران د پاس ځای نه راغلم لاندې زیرزمیني ته. یوه دقیقه پوښتنه دا ډېره مهمه خبره مې ذهن ته راغلې. د کوم ځای؟ زه وزیرستان د زړنور د واڼه یم او دلته تذکرې چې موږ لرو د لوګر لرو. کیسه دلته ده که نه؟ څنګه مې ګیر کړلې دا پښتنه دې داسې لږ داسې څنګ کې زه داسې متوجه کړله. ته وې طالب عکس دې لګولی و د منظور پښتین او بیا پښتنه هم کې مانه. هی اول ځل دی چې دغلته مې شیطانانو کارونه که. خدای خبر چې دوی په رخصتي چېرته تللي و، راته اول رانه که زه یې وروسته خبر کړلم چې دا پښتنه کې کار ده. وایي زه د لوګر یم. د لوګر تذکره لري، رنګ دې تا ورک سي په دا خبرې. ښځه خیر، په هر صورت نور زیاتي ملګرو زه درنه رخصت اخلم. ځم د تاسو د راتګ نه او د تاسو دلته د شتون نه د پاتې کېدو نه زما خبرو ته مو چې غوږ نیولی او له دې نه د ټولو نه یوه نړۍ مننه. او پاتې شوه خبره دی په میډیا باندې د نفرت خورولو، د کنځلو، د توهینونو، د سپکوي، دا به موږ ته کېږي. دا موږ په ځان منلي که ماته کېږي. مخکې مې یو ویډیو وکتل، یو ځوان دی د بر وطن، نوم یې نه غواړم واخلم، په دا ډول سپکې سپورې وایي، په دا ډول کنځلې کوي ماته، حمزه ته، حتی تر دې پورې چې تر باچا خانه پورې دوی ورسېدل. بس نو ټول کمال په دې دونه ریشه هغه بوټي کې ده. بس دا چې چا کش که کار یې ورخرابوي، چې هر شی زړه ته راغله هغه به وایي بیا نو بریکونه هېڅ هم کار نه کوي، هغه خپل په هوش کې نه وي. نو باچا خان ته هم توهینونه وکړل، باچا خان ته سپکاوی هم وکړه، خو د باچا خان عزت، د هغه قدر، د هغه شخصیت په دې خبرو باندې نه وړوکی کېږي، ځکه د هغه په اړه باندې چې څوک غږېږي هغه باید حداقل په خپله لږ شخصیت ولري، هغه باید خپل هم لږ علمیت ولري، هغه باید لږ هم د تاریخ خبر اوسېږي. باچا خان د پښتنو دپاره لکه څنګه چې هندوانو دپاره ګاندي دی، د افریقا دپاره نیلسن منډیلا دی، د کیوبا خلکو دپاره فیدل کاسترو، د ډاکټر چیګویرا ده. دغه رقم ته هغه موږ ته باچا خان د پښتنو دپاره دومره لوی شخصیت و. د باچا خان په اړه باندې لږ زره مطالعه وکړئ د خدای دپاره. هغه څوک د هغه په اړه داسې وړه خبره کول هم نه ده پکار. نو سړی خفه کېږي، بیا خصوصا چې بر وطن نه یو څوک راپاڅېږي د باچا خان په اړه باندې بده وایي، دا نو سړی بیخي زیات ځوروي. نو هیله مې له تاسو نه دا دی چې د مشرانو په اړه باندې سپکې سپورې توهینونه مه کوئ. نور زیاتې درنه ځم. یوه نړۍ مننه. الله مو راته خوشحاله او سوکاله لره. د یو آباد
او سلوړي لوی افغانستان په هیله سندره هم درته نه لګوم، ښې په زور درته نه لګوم، هېڅ یې درته نه لګوم، همدغسې خو درنه ځم وچ په وچه خدای په امان. او هېڅ نه غواړم درته سندره ولګوم، هېڅ نه غواړم در سره نور دلته کښېنم خبرې وکړم. سبا ته که چېرته موقع خدای برابره کړه بیا به راشم لایب او بیا به سره کیسې وکړو. او چې تاسو ته د چا چې کوم چې زما سره په فکري لحاظ ملګري دي، زه په یې ګران یم او په ما ګران دي، دا خو مې انډیوالان او یاران دي، خو د چا بدې راځم والله که مو په کیسه کې اوسېږم دغسې لایب راځم، هره ورځ لایب راځم او دغسې غږېږم. او نور درنه اجازه اخلمه، په الله مو سپارمه، خدای په امان.